نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة الانعام پارا نمبر 7 سورت نمبر 7 رکو نمبر 5 خلاصه د رکو بس داغین لفظی ترجمه کله چې انسان گناهونه کوي رب العالمین په د باندې داسې حالات راولي چې د الله ته رجوع وکړي کله کله په دغه باندې لګ لګ عذابونه راځي تکالیف راځي قحط سالی راځي ګرانی راځي مهنګای راځي مرضونه په الله راولي بیماریان راولي په دې ټولو کې مقصود دا وي چې الله طرف ته راشي کچری دی بیا هم د الله طرف ته رانشي نو رب العالمین په دغه باندې نعمتونه رازیات کړي ګناهونه هم کوي او د الله د طرف نه ورته نعمتونه نور میلاوي دی غرور او تکبر شروع کړي مغرور شي وایي زه په حق او سچ باندې علم کې دا دغه دپاره استدراج وي په دې ټولو کې مقصود دا وي چې الله طرف ته راشي کچری دی د الله د دغه تنبیه نه فائدہ واخلی او خيار وي نو راشي د الله طرف ته ورنه په دغه ګناهونو کې دا نور هم مبتلا شي بیا په رب العالمین عذاب راولي او د مخ د ځمکې نه لري کړي د هغې دپاره مثالونه په قرآن کې موجود او دې رکو کې هغه تخویف دنیاوي طرف ته اشاره ده عقلي دلایل دي داسې دلایل دي چې مخالفین یې مني دا کوم غوږونه چې تاسو سره دي سترګې تاسو سره دي زړه دی تاسو سره د دغه خالق مالک هغه خو یو الله دی که چرته درنه دغه الله واخلي نو څوک داسې شته دی د الله نه علاوه یغه دغه سترګې یا سترګو کې د لیدلو قوت تاسو ته واپس کی غوږونه یا غوږونو کې د اورېدو قوت تاسو ته واپس کی او دغه عقل یا دغه زړه په هغې کې هغه فهم هغه تاسو ته واپس کی بالکل نشته دی څوک هم سوا د الله نه بیا دې ته لږ سوچ وکړئ ومنئ هم که چرته د رب العالمین عذاب در باندې ناڅاپه راشي یعنې څه نښې مخکې نه وي یا هغه علامات راشي د هغې نه پس در باندې عذاب راشي نو دغه عذاب نه به تاسو څوک بچ کړي ها کله چې عذاب راشي ښه بد ټول پکې ځي او چې بیا ورځ د قیامت وي نو د هغه کسانو دپاره به سزا وي چې څوک نافرمانو او هغه کسان چې څوک نیکانو هغوی ته به الله تعالی درجې اوچتې کړي دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا مطالبه کوي چې عذاب به کله راځي دا مطالبه کوي چې معجزه راوړئ نو نه خو معجزات د نبی په اختیار کې دي او نه راتلل د عذاب د نبی په اختیار کې دي دوی کله کله تپوس کوي که تاسو حق پیغمبري نو بیا ستاسو ملګري اولی غریبانان دي نو کله پیغمبر دا دعوه کړې ده چې زما سره د رب العالمین خزانې دي د هغې اختیار زما سره دی کله به دوی دا سوال کوو که ته د الله پیغمبري موږ ته وښایه چې شام کې څه کېږي د پلانکي صاحب څه ریټ دی نو کله یو پیغمبر دا دعوه کړې ده چې زه عالم الغیب کله به دوی اعتراض کو سوال به کو چې تاسو خوراک اولی کوئ بازارونو کې اولی ګرځئ نو کله یو پیغمبر دا دعوه کړله چې زه فرشته یم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تخویفی دنیاوی دی عبرت حاصل کړئ د هغه کسانو د انجام نه چې کوم مخکې تیر شوي تاسو د هغې په نقش قدم باندې مزئ ولقد او یقینا ارسلنا لګلي دي موږ پیغمبران ډیر الى امتونو تا من قبلک مخکستانا اے پیغمبرا اغوی تکذیب کو د هغه پیغمبرانو فاخذناهم پس راونی ولو من دوی لرا امتحاناتم پر اوسدی د پاره چې دوی الله ته رجوع وکي پریږدي دا ګناهونه بالبأساء بسختو سرا قحط سالی ګرانی فقر فاقم پر اوستا دوی به د دین عبرت واخلي الله طرف ته رجوع والضراء او په تکلیفونو سره مختلف قسم بیماریان یې پرې راوستي مقصود هم په دې کې داو چې دوی د خپل ګناهونه پرېږدي بغاوت پرېږدي او راشي د رب العالمین طرف ته لعلهم د دې دپاره چې دوی یتضرعون عاجزي وکړي الله ته عاجزي شروع کړي ګناهونه پرېږدي لیکن دوی عاجزي ونه کړه الله طرف ته رجوع ونکړه فلولا پس اولی نو عجزی اولی ونکړه اذ کله چې جاءهم راغی دوی ته هغه مالی تکلیفونه فقر فاقا قحط سالی بأسنا عذاب زمنګا تضرعوا چې عجزی کړي وي الله ته رجوع ونکړه الله طرف ته را نغلا د دغه مهلت نه او د دغه تنبیه نه فایده وانخیست
لیکن قصد قلوبهم سخشل زړونه د دوی نورم په ګناهونو کې مبتلا شو. وزین لهم الشیطان او خیسته کړل دوی د پاره شیطان ما هغه څه کانو یعملون چې دوی به کول، هغه ناکاره عقیدې ناکاره اعمال دا ورته ښه ښکاره کېده، په دې باندې همیشګي شروع کړه. فلما پس هر کله نسو چې هېر کړل دوی پرېښودې هغه تنبیه نه دوی فایده وانخیسته، هغه وعظ نصیحت نه فایده وانخیسته. ما هغه څه ذکروا به چې نصیحت کړی شوی و دوی ته په هغې سره ایمان راوړئ، اسلام قبول کړئ. درېیمه طریقه د امتحان فتحنا نو پرانستله موږ علیهم په دوی باندې ابواب کل شیء دروازې د هر یو شیز. معیشت کې ورته وسعت میلاو شو، دنیا کې ورته فراخی راغله، عیش عشرت کې مبتلا شو، سهولیات راغله، آرامده ژوند زندگی تیرولې شروع کړه. خوشاله پدیو چې بس مونږ بالکل ټیکی وو، مونږ په حق یو، دا زمونږ سره د الله مینه ده او محبت، حالانکې د دوی لپاره استدراج. حتی تر دې اذا کله چې فرحو خوشاله شو دوی مغرور شو تکبر شروع بما په هغه څه باندې اوتو چې ورکړی شوي وو دوی ته، نو دغه ګناه کې دوی بالکل داسې ننوته چې الله طرف ته د رجوع سوچ هم پاتې نشو. اخذناهم نو راونیولو موږ دوی لره بغتة ناڅاپه فاذا نو بیا دغه وخت هم مبلسون دوی ډیر نا امید شو. فقطع پس پریکړې شو دابر القوم الذین جرلی د قوم هغه ظلمو چې ظلم یې کړی و، کفر یې کړی و، شرک یې کړی و، حقوق الله به ضایع کول، حقوق العباد به ضایع کول. د ظالمانو خاتمه وشوه او د ظلم او د ظالمانو په خاتمه باندې د الله شکر ادا کول پکار. او په حدیثو کې بیا مختلف واقعات راغلي، احادیث مذکور. والحمد ټول تعریفونه ټول ثنا لله خاص الله لردا رب العالمین، رب د ټولو مخلوقاتو دی، مالک دی، متصرف دی. عقلی دلیل دی. ای پیغمبر دوی نه تپوس وکړه، ما ته دا خبر راکړئ که الله ستاسو نه غوږونه او سترګې واخلي او په زړونو درله مهر ووهي، نو د الله نه علاوه څوک شته دی چې دا درته واپس قابل نفع وګرځي؟ نشته دی. نو بیا اولی دغه الله نه غیر الله طرف ته رواني. قل ورته ووایه ای حبیب صلی الله علیه وسلم ارأیتم خبر را کړئ تاسو ان اخذ الله کچری واخلی الله سمعکم غوږونه ستاسو د اورېدلو قوت ستاسو، و ابصارکم او سترګې ستاسو یا سترګو کې د لیدلو هغه طاقت، و ختم علی قلوبکم او مهر وهي په زړونو ستاسو باندې هغه استعداد درنه واخلي، هغه فهم عقل او سوچ درنه واخلي. من الہ نو سوک دے معبود، سوک دے حاجت پر کون کے، سوک دے دغا کہ واپس بتاسو تا دغا در غیر اللہ سوا دا اللہ نا یأتیکم بی کہ در بکری تاسو تا دغا شیزونا. لا جواب دی بالکل. انظر اگرا وتعجب سر کیفا سرنگی نصرف الآیاتی بار بار بیانو من آیاتنا دلائل دی دا پارا چی دوی پوه شي. ثم هم یصدفون بیا هم دوی مخ اړوي د دغه حق د قبلولنا. بیا تپوس کوي چې عذاب راشي نو څه به کیږي؟ چې عذاب راشي دغه ظالمان به الله هلاک کی، او د هغې دپاره مثالونه په قرآن کې موجود دی او احادیثو. قل ورته ووایه ای حبیب صلی الله علیه وسلم ارأیتکم آیا خبرې تاسو په خپلو حالاتو باندې خبر را کوي مونږ ته ان اتاکم کچری راشی تاسو تا عذاب الله عذاب دا الله بغتتا ناڅاپه ناګهانه چې هیڅ نخي علاماتي مخې کې نوي ښکاره شوي او جهرتن یا ښکاره هغه نخي علامات تاسو وینئ نو څوک به په دې سره هلاک کیږي. هل یهلکو نو نه به هلاک کیږي الا القوم الظالمون مگر
هغه قوم چې هغه ظالمان دي، هغه خلق چې هغه ظالمان دي. مقصد د نبوت او رسالت بیانی. وما نرسل المرسلین او ندی لګلی من پیغمبرانو لرا الا مگر مبشرین زیر ورکون کی پنیکی سرا، پخ اعمال سرا، پخ عقیدو سرا، په جنت سرا، ومنذرین او يرون کی تبدینا ناکار کارونه مکوي، غلط کارونه مکوي، ورنه د الله عذاب بدر باندې راشي. فمن پس چاچی آمن ایمان راوړو، د پیغمبر د تربیت او تعلیم نا فیضیاب شو، ایمان راوړو، اسلام کې داخل شو. او اصلح او اصلاح وکړه، د ایمان راوړلو نه پس د خپل اصلاح د پاره فکرمند دی. فلا خوف علیهم، نو نبوي سیرا پدوی باندې زیر د بشارت و باره د اخرت. ولا هم يحزنون، او نبدوی غم جنشي، نبا په دنیا پسې خپکیږي او د دنیا نعمتونو پسې ځکه الله ورته د دین غوړل ته ورکي. دې کې تخویف دی په باره د عذاب د اخرت کې، د کوم خلکو عقاید ټیک نه، اعمال ټیک نه، معاملات ټیک نه. والذین هغه کسان کذبوا چې دروغجن ګڼي بآیاتنا آیاتنا زمن، یمسهم العذاب وبرسیږي دوی ته عذاب، بما كانوا يفسقون زکه چې دوی با نافرمانی کوله. الله داسې پچا باندې عذاب نه راولي. او که تاسو دا پوښتنه کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری مالدار اولی نه دي، دا اختیار خو د الله سره دی، چاته مال ورکی د چا نه اخلي، چاته کم ورکی چاته زیات ورکی. قل ورته اوی اے حبیب صلی الله علیه وسلم لا اقول لکم نوایم زتاسو تا عندي خزائن الله، چې زما سره دی خزانی د الله، د رزق خزانی دا زما سره نه دي. کله ما دا دعوه کړې ده چې بادشاہت زما سره دی، او تاسو چې دا پوښتنه کوئ یاره مونږ ته د دې خبر راکړه چې پلان کې به کله پیدا کیږي او پلان کې به کله وفات کیږي او پلان کې ځکه څه کیږي. ما کله دا دعوه کړې ده چې زه عالم الغیب ولا اعلم الغیب، او نه پوهېږم زه په غیب باندې. د غیبونه مراد هر هغه شی دی چې هغه نه په سترګو سره معلومیږي، نه په عقل سره معلومیږي، نه په غوږونو سره معلومیږي، په خواص حمسه سره نه معلومیږي. علم غیب خاصه دا د الله ده. هیڅ یو نبی دا دعوه نه ده کړې، هیڅ یو فرشتي دا دعوه نه ده کړې. ماضی یا د راتلونکي زمانه په باره کې چې کله یو ولی خبره کوي نو هغې ته کشف او الهام ویلی کېږي، او کله چې نبی یو خبره کوي د ماضي په باره کې یا د مستقبل په باره کې نو هغه د وحي په ذریعه باندې. او تاسو چې دا وایي تاسو بازار ته ولې ځئ، خوراکونه ولې کوئ، نو ما کله دا ویلی چې زه فرشته. ولا اقول لکم، او نوایم زه تاسو ته انی ملک، زه فرشته یم. ان اتبعو، نکم زه تابعداري الا مگر ما د هغه څه یوحا الیا چې وحی کولی شي ما ته. زه خو د الله د حکم او د وحی تابع چې کومه خبره الله ما ته کوي هغه زه تاسو ته کوم. قل ورته وایه حبیب صلی الله علیه وسلم هل یستوی الاعمى والبصیر، آیا برابر دی ړانده او لیدونکي؟ اعمى نه مراد کافر او بنا نه مراد مومن، مومن او کافر ندی برابر. افلا تتفکرون، آیا تاسو سوچ او فکر نکوئ؟ دومرم تاسو د عقل نه کار نه